نو ایوب علیه السلام دا د ابراهیم علیه السلام نسل کال ورستو په 5م پوش کې د ابراهیم علیه السلام دی. د مور نوم رحمت وو او دا رحمت چې وا دا د لوط علیه السلام لور وا. دا دغه په لورګانو کې وا. دا ډېر وفادار ښځه وددو. الله تبارک وتعالی ایوب علیه السلام باندې ډېر زیات نعمتونه کړي وو. هر قسمه نعمت الله تبارک وتعالی ایوب علیه السلام ته ورکړو، مالو اولادو جیدادو چې څو دا ول الله ډیر زیات پریوانه ورکړو. مفسرین لیکي وي د ایوب علیه السلام زمکه چې وزمکه دا دومره زیات زمکه چې پای کې به 1500 قلبې لګیاوي. 1500 قلبې نو چې 1500 قلبې شنو په یو قلبه کې 2 غویانو نظر غویان به د ایوب علیه السلام په زمکو کې د کروندې د پاره لګیو. 1500 قلبې لکه نن سبا چې ستا 1500 ټریکټرې وي د زمیندارۍ د پاره. او د دې سره نوکران به هم د قلبې به هم چلولي. دومره زمکې د ایوب علیه السلام دا خو هغه زمکې چې کومې په سم باندې وي د کروندې زمکې وي. هغه زمکې چې د کروندې نه وي هغه به څومره وي. او دا زمکې د شام په علاقه باندې وي. نن سبا چې کوم ځای کې بیت المقدس ته اوس علاقه د اسرائیل په قبضه کې ده. وس دغلته کې ایوب علیه السلام پات کېدو بیت المقدس کې. او اوس چې کومه علاقه د اسرائیل په قبضه کې ده دا د ایوب علیه السلام د اوساني ځای دی. او ګډه او بيزي دا ورله الله تبارک وتعالی دومره زیات ورکړي چې مفسرین لیکي 1000 ګډه بيزي وي. تفسیر ماجدی دا وضاحت کړی دی. 1000 ګډه بيزي وي د ایوب علیه السلام. 3000 اوخان او 1500 خرو دا د ایوب علیه السلام مالیت نو د دې سره بنوکارانو مو کنه. دا رنګ د ایوب علیه السلام و زامنو او یو روایت کې راځي و لورګانی بل روایت کې راځي 3 لورګانی. دا د ایوب علیه السلام له الله تبارک وتعالی مال ورکړو مال. خو د دې باوجود و ایوب علیه السلام هر ټیم د الله په عبادت کې مصروف د الله بندګي وکوله. ډېر زیات عبادت گزاره ده. به یو ټیم داسې نه تیر چې باید د الله عبادت نه کوو. مونږ به ډېر زیات کوو. نیوزل فرشتو د ایوب علیه السلام دا صفت په اسمان کې بیان کو. چیرې د ایوب علیه السلام ډېر د الله بندګي کوي، ډېر عبادت کوي د الله تبارک وتعالی. دا یاد ساتئ نیک انسان چې د صفت بره په فرشتي په اسمانونو کې کوي. د صفت بره په اسمانونو کې هم کیږي. لکه حدیث مبارک کې راځي وایي کوم انسان چې نیک عمل وي او الله تبارک وتعالی ته خوښ وي نو الله تبارک وتعالی جبرئیل علیه السلام ته فرمایي اے جبرئیل دا پلان کې انسان نه دی، دا پلان کې بندا دا زما ډیر زیات خوښ دی، تو ور سره مینا وکا، تو ور سره وکا مینا وکا. نو جبرئیل علیه السلام ور سره مینا شروع کی. نو په وم اسمان کې چې کومي فرشتي دي نو جبرئیل علیه السلام د وم اسمان فرشتو ته اے فرشتو الله تبارک وتعالی د پلان کې بندا سره مینا کوي، ګوره تاسو سره مو کوي. نو د وم اسمان فرشتي د شپږم اسمان فرشتو ته وي د پلان کې بنده سره الله مینه کوي، تاسو ور سره وکړئ. نو د شپږم اسمان فرشتي د پنځم اسمان او د پنځم څلورم او څلورم هغه دریم او دریم هغه دویم او د دویم هغه اول. نو پس وړو اسمانونو کې چې څومره فرشتي دي دا د دې انسان سره شروع کی مینا او محبت شروع کی. بیا الله تبارک وتعالی فرشتو ته وی د دې انسان سره چې زمينه کوم کنه نو تاسو زما د بندګانو په زړه کې د مینا ور واچوي، زما د نیکانو بندګانو په زړه کې د مینا ور واچوي. نو دا فرشتي پزمک جسمره نیکان بندګان دي داغي په زړه کې د دې انسان سره ور واچي مینا ور واچي. نو دا نیکان سوی الکه پلان کې سره ډیر نیک سره دي، راځي چې خواله لاړ شو ملاقات پر سره، راځي چې خواله لاړ شو دعا به نه واخلو. دا سکی کنه کوي د دې په زړه کې دا محبت دا الله ور واچوي د دې نیک انسان. خو نیک انسان میات کو ها څوک میات کو نیک انسان د نیکانو خلقو په زړونو کې محبت الله د دغه نیک بنده ور واچي. د بدانو په زړونو کې نه، د بدانو په زړونو کې نه، ځکه چې د
الله تبارک وتعالى د کم انسان سره مینه شروع کی کنه نو داغه سره پرشتي مینه شروع کی، داغه سره نیکان بندگان مینه شروع کی، نو داغه سره دشمنی څوک شروع کی؟ شیطان. دغه نیک بنده سره شیطان دشمنی شروع کی، نو بیا چې د شیطان کم دوستان دي دا بدن خلق په دنیا کې، نو شیطان ته نفرت کوي د نیک انسان، نو د شیطان چې کم ملګری دي دا بدن ندام د نیک انسان نه بیا نفرت کوي. ناله کوي دا پلان کې سړی پلان کې مولا دي سي، دا پلان کې مولا دي سي ده تاسو خبرې پسې بیا کوي کنه، دا هغه د شیطان دوستان دي، دوی له دا خبرې دا شیطان په دې ځای کې اچي او نیکان خلق د دې نیک بنده صفت کې پلان کې مولوی صاحب دي سي او دي سي او راځي چې دعا ته نه واخلو ملاقات له لاړ شو. نو د نیک بنده محبت الله د نیکانو په زړه کې اچو سره مینه کوي او د بدانو په زړه کې د دې نیک انسان دا نفرت چې دا ورله شیطان اچي دا په زړه کې ځکه دا د شیطان دوستان. نو پرشتو د ایوب علیه السلام صفت په اسمان کې شروع کو، دا ډیر نیک بنده دی، د الله تبارک وتعالى ډیر عبادت کوي. نو دا شیطانان چې دي دا به اسمان ته بر خطل، دا خو چې نبی علیہ السلام الله تبارک وتعالى دنیا ته راولېګو پیغمبري ورته میلو شو، شیطانان بر اسمان ته خطل بر شو. دغه ټیمه پر ودی بر اسمان ته خطل او د فرشتو خبرو ته وغوتی خود. نو دا ابلیس بر خطل او چې کله فرشتو دا صفت کو د ایوب علیہ السلام، نو دی ابلیس الله تبارک وتعالى ته وی هغه بستا بندگی نه کوي، دا غزلو روغ دی، هغه چې دا نه کوي څه چل بکي، څومره زمکې دی ولور کړی دي، څومره مال دی ولور کړی، څومره اولاد دی ولور کړی، څومره جیدات دی ولور کړی، دا سره د څه شي کمې دی، په زلو روغ دی چې ستا بندگی نه کوي څه چل بکي، ته دې دا وره دې بیا ستا بندگی وکړي، هغه څه د ضرورت نشته چې ستا بندگی کوي. نو الله تبارک وتعالى ورته او فرمایي په ازمیخ په حکم ابلیس وی او ته په ازمیخ او کده دې بیا داسې وکړي، وی ټیک شو لاړ شه او د چې څومره ګډي او بيزي دي زه د هغې نه خپل حفاظت اوچتوم، خپل حفاظت اوچتوم، هغه ورلمړې کوم، هغه ورلمړې کوم، زه ته ولغمړې کده دې بیا ستا بندګي وکړي. ایوب علیه السلام چې څومره ګډي بيزي وي وزره ګډي بيزي وي، الله تبارک وتعالى په ټولو باندې مرض راوستولي، په یړه باندې مړ شو، ختم شو، او د هغې سره چې کم نوکران هغه هم څه شو، مړ شو، ختم شو. په دې کې ابلیس ځان د یو لوی چرواهه په شکل باندې جوړ کړی دی او راغی ایوب علیه السلام لره او دا ځان نصر شو کوي چغې وي. ایوب علیه السلام ورته وایي څه چل دی، ولې چغې وایي؟ وایي ته دلته منځونه کوه، عبادتونه کوه، هغه 2,000 ګډې بيزي دي هلاکې شو، تر دې چل نه وزګار نه هغه هلاکې شوې. ایوب علیه السلام فرمایي انا لله وانا الیه راجعون، انا لله وانا الیه راجعون. زه بس الله را کړی یو د الله مال او الله واپس واغستنه، په دې کې د فریاد څه خبره ده، په دې کې د چغو درولو څه خبره ده، او الله را کړی مال او الله واپس واغستو، بیا د الله شکر دی، په سجده باندې پریوتو، په سجده باندې پریوتو. دا انا لله وانا الیه راجعون دا د انسان کو د دې په مطلب باندې پوه شو، دا د انسان لپاره ډیره غټه تسلی ده، ډیره غټه تسلی ده. دې بچرته چغې وروړي ونوي څنګه دته تکلیف را ورسېدو نو دوی انا لله یره الله را کړی او الله واغستو، دا الله مالو الله واغستو، زما خو پکې څه اختیار نو، ما خو نشو منع کولی، نو چې د الله اختیار پکې نو الله پکې خپل اختیار وکړو، دا هغه شی هغه واغستو. او وانا الیه راجعون مطلب دا دی چې یاره خیر د کو دلته رانه واغستو، زه به سره بیا میلاو شم، ځکه چې موږ دغه الله ته واپس کیدونکي یو. سړی خو یاره دا شی مې د لاسه لاړ او بس لاړ نو اوس لاس ته نه راځي، نو بیا چغې وروړي سوري وي که نه، یاره مالو دا خو رانه لاړ نو، اولاد دا خو لاړ نو، ښځه ونه دا خو لاړ نو، بچي دا خو لاړ، خبره خلاصه شوه، دی بیا چغې وروړي وي. نو دی وایي نه خیر دی کو دلته رانه الله واغسته نو وانا الیه راجعون، دغه الله ته مونږ ټول ځو نو هلته به میلاو شو که نه، هلته به څه شو، که پلار مې وفات شوی دی نو زما دا عقیده ده هلته به ورسره میلاو شم، که بچی مې وفات شوی دی نو زما دا عقیده ده هلته به ورسره میلاو شم، هغه هم الله له تللی، زه هم الله له ځمه. نو دا د انسان دپاره ډېره غټه څه ده تسلي ده چې دی وایي انا لله وانا الیه راجعون. نو چې کله در باندې مصیبت راغی نو څه وایه؟ انا لله وانا الیه راجعون وایه، په دې سره زړه ته څه میلاویږي؟ تسلی میلاویږي ډېره زیاته. دا معنی په خپل ذهن کې وساته، یاره الله را کړی او د الله مال او الله واغستو او خیر د کو دلته رانه واغستو، نو هلته به ورسره میلاو شم، یو ورځ دا د ملاقات هلته، نو زړه ته څه راشي؟ تسلی راشي.
نو ایوب علیه السلام فرمایلی انا لله و انا الیه راجعون. نو ابلیس چې اخوا شو نو په سر باندې خاورې اړول شروع کړو. هغه ته خو ما وی چې وزره غړي بيزي د خلاق شو نه هو چې انا لله و انا الیه راجعون. هغه بیا په سجده پریوتو. ای کار خو زما دغه خو کار ونکو دی لا بیا الله لا یا الله خیر د وزره بيزي دی پکې نه کنه وزره غړي بيزي په دغه سره نور مال لګ دی نو خود بستا بندگی کوي نور مال سره ډیر دی نو وزره دی پکې نه کنه. الله تبارک وتعالى ورته فرمایل وی 1500 وزمه کې چې داغه خپل حفاظت او چتو مغولم هلاکو. هغه ورلا دا 1500 نه دا 1500 قلبي چې په کوم زمکو کې ګرځي دا 1500 قلبي چې په کوم زمکو کې ګرځي د غزمه کې ورلم هلاکو خپل حفاظت کې نو چتو بزمکو باندې طوفانونه رالو په باغونو باندې طوفانونه رالو باغونه هلاک شو فصلونه هلاک شو زمکي کند کندره شو ټول ارسز مکه لار ختم شو. بس زمیداران چې بګی کوم واغم الله واغستلو. ابلیس بیا د یو غټ زمیدار په شکل باندې را روان دی چې غیروري وي ته دلته کې عبادتونه کوه هغه زمکو باندې طوفانونه ارسه هلاک کړو. نو ایوب علیه السلام دی ویل انا لله و انا الیه راجعون. زه بیا د الله شکر ادا کوم بیا ابلیس الله تبارک وتعالى ته ویلو خیر ده کنه دا دی پکې نه کنه دا نوح مال چې څومره ډیر دی. بهر حال یو سیس خلا کېدو او ایوب علیه السلام په خپل عبادت کې مشغول نو ابلیس لاړ الله تبارک وتعالى لا وګوره و زامن دي او داسې خزي دي په خپل په صحت باندې روغ دي یا دا سره سغم دي دا ته تواله دې ستا بندگی وکړه دا اولاد ته تواله دې به ستا بندگی وکړي. نو د ایوب علیه السلام ټول اولاد په یو کوټه کې وو. الله تبارک وتعالى په زلزلہ راوسته کوټه په کې ناست ټول اولاد د کوټې د لاندې شو. ابلیس په منډه راغی ایوب علیه السلام ته وی ته د الله په عبادت کې مشغوله په اولاد د کوټه راځاو شو ټول مړ شو. ایوب علیه السلام چې سر اوچت کوي انا لله و انا الیه راجعون. الله را کړه اولاد او الله واپس واغستو او زه خدا چې کوټه پر راتاو شو د دفن کولو نه فارغ یم. دفنوم شو خو زما د رب په منځ کې حائل ما جوړېګا زمون په منځ کې فاصله ما جوړېګا ما د خپل رب بندګۍ ته پرې دوا بهر حال د اغینه په سخت امتحان الله ته منظور پیو. ابلیس ورته وویل په صحت باندې روغ دی زکه دی بندگی کوي په صحت روغ دی روغ جوړ صحت ته ورل ورکړه زکه بندگی کوي دا صحت ورل ته خراب کړي بیا ستا عبادت کوي. الله تبارک وتعالى په ایوب علیه السلام باندې یو مرض راوس سمرزو بس یو خطرناک مرض په الله راوستي ورځ بدن خرابېدو. دلته کې سمن غلطي کیسې بیا خلکو جوړ کړی دي چې ایوب علیه السلام په بدن کې چینجی وشو. نعوذ بالله دا د پیغمبر د شان سره مناسب خبره نه ده. الله تبارک وتعالى په پیغمبر باندې چر داسې مرض نه راولي چې خلک تنه نفرت شروع کړي خلک تنه کرکه وکړي داسې مرض په الله نه راولي. وي په بدن کې چینجی وشو چینجی به ورتاو شنو بیا ایوب علیه السلام راواغست بیا په زخم کې خو چې الله د دې روزي مقرر کړی د نو چرته زیو دا من غړي تی کې سیدی ښا د خلکو ځان له جوړی کړی کې سیدی داسې نه. مرض راغی څنګه مرض خطرناک مرض ورځ د ایوب علیه السلام بدن خرابېدو حتی در دې پورې چې ایوب علیه السلام دې حتی ورسېدو چې نه ګرځېدې شو نه کېناستې شو چې دا ډېر زیات کمزورې شو. بعض روایتو کې راځي څلور ښځې وي یوه ښځه یې راله یاره زه ستا سره نور ژوند ځکه نشم کولی چې ته کمزوری شوې د ګټې وټې نه نو زه به تا سره څه کومه بله راله بهرحال درېو ښځو ته یې رخصت ورکړو. په آخر کې چې د لوط علیه السلام کملور و رحمت نومو هغه یې راوغوښته په زمانه خو درېو واړو ښځو اجازت واغستو خو زه خو په کټ پروت یم زه ستاسو هېڅ حق نشم ادا کولی نو یاره چې تم لاړه شي نو ستا حق به ضایع کېږي زمانه نه. هغې ورته وي چې ته مالدار وې زه ستا بیبي ومه ته په صحت روغ وې زه ستا ښځه ومه زه ملک ومه زه بادشاه ومه نن ته په کټ پروت یې ته فقیر یې ملنګ یې غریب یې زه به مزدوري کوم او تاله به یې راوړم ستا نه په دې سخته کې نه جدا کېږم دا نه چې زه سر په ښه وخت کې ومه په بد وخت کې به ستا سره صاف پرېږدم زه به نه کومه. دا د لوط علیه السلام کومه لور چې وه د ده چې بیبي وه
دا به سحر وتله مزدوري لره مزدوري به کوله ټول ورځ نو چې ما خام براله نو دله به خوراک مراک راوړو پیسو باندې دته به خوراک ورکو لګي پیسې به تپری خو د نور جکه مزدوري به کړو هغه به الله په خیراتي ورکړه سار به مزدوري لوتا ما خام پر به مزدوري کوله بیا به د خدمت کو یا هغه چې بادشاہ او ملک او یا هغه چې مزدوري به بار کوله الله تبارک وتعالى امتحانات بیا عجیب امتحانات داسې سخت امتحانات د الله طرف راځي چې ډیر زیات کمزور شو ایوب علیه السلام او د ناس ته پاس نه ووت نو یو دعا الله ته وکړه وی الله صرف زما د جبه حفاظت کو جبه تر الله سمو آیا نو جبه تر الله سمو آیا ځکه چې په دې جبه باندې زتا آیا نو جبه تر الله سمو آیا چې ستا ذکر پکوم نور ستا بدن دې ستا امانت دې سچ ور سره الله ستا مرزي ده په جبه تر الله سمو آیا د ایوب علیه السلام جبه روغه او الله به یادو یو ورځ ورته دا بیبي وی حضرت اتلس کاله دی وشو چې بیماری ځکه د ایوب علیه السلام د بیماری مده اتلس کاله وه او دا بیماری پر راغلی و د اویاو کالو په وخت کې نو دی ورځ ورته بیبي وی حضرت اتلس کاله په کټ باندې پروت او زه درته وایم چې الله ته دعا وکړه چې الله صحت درکړي نو ته د الله نه دعا نه غواړي الله ته سوال وکړه چې الله صحت درکړي کنه نو ایوب علیه السلام ورته فرمایل وی بیبي دا راته وایا چې زه څومره وخت روغ وم الله صحت مال څومره وخت راکړی وی اویا کاله وی چې اویا کاله را باندې الله بیماری ولګی نو پس حساب به برابر شي اویا کاله الله صحت راکړی دی اوس صرف اتلس کاله بیماری را لنځه الله ته جړه پریاد وکړم نو زه شرمېږم چې زه الله ته وم چې الله په ما تکلیف دی ما ته شرم راځي الله تبارک وتعالی به راته وویل چې دا اویا کاله مې چې دا صحت درکړی وه هغه درنه هېر شو څو زه نشم ویلی پکټ باندې پروت دی بیمار دی سخت تکلیف دی پی خو په دې اتلس کاله کې د ایوب علیه السلام په خولې باندې به الفاظ داو بی احمدک رب الارباب تفسیر ابن کثیر دا الفاظ را نقل کړي دي احمدک رب الارباب اے د بادشاہانو بادشاہ زه اوسم ستا ثنا صفت کوم زه اوسم ستانه نا امید نه ستا صفت کوم الذي احسنت الی الله تا په ما باندې ډیر احسانات کړي ډیر احسانات را کړی دي تا مال را کړی دی تا مال را اولاد را کړی دی الله د هغه مال او اولاد د محبت توجه زستانه لږ غافل وم الله زه اوسم ستا حمد بیانوم ستا صفت بیانوم مال دې هم را کړو اولاد دې هم را کړو د هغه مال او اولاد د وجه نه به الله زستانه غافل وم الله چې هغه مال دې را نواز هغه اولاد دې را نواغستو اوس خو زه تا ته فارغ شوم وزتا تفارغ مستحقل بندگی کول شم مستحقل عبادت کول شم ایوب علیه السلام بدا الفاظ ویل په خپل باب دی یو ورځ د اخذ بار ته وته وا مزدوري لره ابلیس د ځان نه طبيب جوړ کړي ډاکټر جوړ کړي د پلار باندې روان دي داغه حلیه خپل کړي دا اخذ ورته وي ته طبيب ډاکټر هغه ورته وي او ډېر زما یو بوډا خاوند دی او ډېر وخت پکاټو شو داغه علاج جو کنو ډېر خبري ډیر خبرې ته ډاکټر دی هغه ورته زبل دوايي درکم او فورن به داغه سره جوړ شي ورو مرمت پښې داغه سره نظر نه پیسې علما دغه تاسو غریبي د په دې جنگل کې پراته څه شیخ خوشته دی نه پیسې مې درنه نه علما ایس تر دوايي پیسې درنه نه علما یو کار وکای کم چې کله د خاون جوړ شي نو دا به توای چې دا ورله تا شفا ورکړه تا جوړ کو دا خبره وکای ته به وځي دا دې ډاکټر جوړ کو دا خبره وکای بس نور در پیسې مې نه علم خزه ورته ټیک نه کنه دې کیسه خبره ده ګورا دوايي ډاکټر ورکوي خو شفا څوک ورکوي الله ورکوي په دې دوايانو کې د اثر چا یې خېده الله یې خېده دا ډاکټران چې کوم دوايي او د هر څه چې ورکوي په دې کې د اثر د صحت چا ورکړي اچولې دي الله تبارک وتعالى چولې دي د ابلیس ورته وي ته به دې څه چې دا تا جوړ نو خزه ورته ټیک کنه صحیح ده راځه زما خاون علاج وکا راي واستو کور ته چرالای خاون ته وی طبيب مې راوسته او ډیر تکړه دې ستا علاج کوي او پیسې مې نه ډیر خسرې ده خو صرف دا خبره کوي چې کله دې جوړ شي ته به چې تا جوړ کو ایوب علیه السلام پوه شو چې دا خو هغه رزیل دی چې کوم زمونږ نیکه آدم علیه السلام دوکه کړو په اسمانونو کې دا خو هغه رزیل دی دې چې دا تا جوړ کړی دی خو زمونږ د الله نه واسطه کټ کوي
دا خو هغه رزیل دی. نو غوسه ولا ورله او خپه شو چې ابلیس زما دروازې ته راورسېدو. ابلیس دومره جرأت وکړو چې زما د ښځې سره خبرې وکړي. نو غوسه شو. نو ښځې ته یې وویل که نه ویره زه خو به جوړېږم الله به صحت راکوي. خو که جوړ شم نو سل لختې به دې ومه سل لختې به دې ومه دا الفاظ یې د خولې نه ووتله. زه به دې سل لختې ومه. اوس د هغې پکې ګناه نه وه خو بس دله غوسه ورله په دې باندې چې ابلیس زما کور ته راورسېدو. نو بس په دغه ټایم کې الله ته دعا وکړه. په دغه ټایم کې دعا وکړه ځکه چې نور شیطان ابلیس زما کور ته را دننه کېږي زما د بیمارۍ نه پیدا وچتئ. نو وایوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. الله ته چغه کړه الله صحت را لراکنو ابلیس می کور ته راځي. الله هغه انا تم پیدا شو ایوب واذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم. او دا نه چې الله تا بیمار کړي ما او تا را باندې بیماری راوستي دا والله ما ته یو تکلیف را رسیدلې دی. نو مسني الضر ما ته تکلیف راغله دی. نو الله دا برانه تل ورکای. الله تبارک وتعالى ورته فرمایل ارکض برجلک. دا ځمکه په خپل خپه باندې اوخه چې ځمکه په خپل خپه باندې اوخله بس دا غینه وبر روان شي. الله تبارک وتعالى ورته فرمایل ایوب په دې اوبو باندې اولام په او وسکتی. ایوب علیه السلام دا غیبونه وسکلی او ویلام بل په څنګه ته اولام بل د شلو کالو ځوان ته نه جوړ شو. جک جوړ شو بیماری لاړه هر څه ختم خپل خیسته ځوان ته نه جوړ شو. بیماری پکې په سوره وخت راغلی و او یا کالو بوډا چې بیماری پر راغلی و الله ته شلو کالو ځوان جوړ کو. الله قادر ذات ته ارسه کولې شي ارسه کولې شي. خزه د کار نه رااله څه ګوري چې پکټ کوس د شلو کالو الک نسته الک په ځل د څه کېدل خو زما خاون پر تاغه شو بوډا مریض و پکټ په پاسه درش ګوري چې ته شرمخان رانه وړې دی کو څه شو زما خاون. ایوب علیه السلام ورته مسکی شو چې تخپل خاون پیژنه او پیژنه کنه بوډا خراب ته دي کمزور دی دلته پروت دی. هغه بوډا چې دی هغه ستا مخ ته د ځوان ناست الله ورله صحت ورکړي. الله تبارک وتعالى خزم ځوان کړه. الله تبارک وتعالى ورله و زامنو هغه ورله دوچن کړو. نو چې و دوچن شنو څو زامنو الله ورکړو سوارلس نونه ورلم دوچن ورکړي. مال چې څومره هلاک شو هغه ارز ورله ډبل الله ورکړو. دوچن په دوچن دی ورله الله تبارک وتعالى ورکړل. یو ځل ته خزي تاسو کو ای ایوبا د مصیبت ورځې در باندې راغلي دي او د راحت ورځې راغلي اسی کوم ورځې خپلې وي. ایوب علیه السلام ورته یاره د مصیبت هغه ورځې ډېرې خپلې وي د بیماری هغه ورځې ډېرې خپلې وي د تکلیف هغه ورځې ډېرې خپلې وي. که زه ورته ساجي به خبرې کوي بس ښایسته ځوان الله صحت درکړی ته د بیماری ورځې خپلې وي نه که نه د هغې تکلیف په ورځو کې به زه خپل محبوب یادولم. په 24 غنټو کې به یو ورځ زمانه الله ضرور تپوس کو. په 24 غنټو کې به ماته الله आवाज کوي ایوب څنګه یې ما چې به هغه आवाज واورېدو سبا به ما د هغې आवाज انتظار کو. شپه ورځ به په ما باندې هغه وتل په دغه انتظار وتل چې ما ته به زما رب आवाज کوي چې ایوب څنګه یې. نو چې بیمار ما ته به زما رب आवाज کوي ایوب څنګه یې. اوس چې صحت مې ومونته الله مې تپوس نه کوي هغه आवाज نشته دی. هغه د تکلیف आवाज ډېر خوږ و. نو ایوب علیه السلام باندې تکلیف و نو چې هغه په پټه وختېده خپل الله ته چغه واله وا رب زما یا رب زما ما باندې هغه ورځ ډېرې ښکلې تېرېدې ځکه ما ته به زما رب आवाज کوي چې ایوب څنګه یې. 18 کاله بیماري تېره شو خو ایوب علیه السلام د خپل رب هېر نه شو د خپل رب ناشکري ونه کړله. په دې دا زمونږ او کوم دعا غوښتې وه ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمین. د دې وجې نه علما لیکي وایي د لاعلاج مرض دپاره دا بهترینه وظیفه ده. بیماری در باندې راغلی تکلیف در باندې راغلی دی ډاکټران درته دوايانې لیکي اثر در باندې نه کوي فقط پروتي بس خپل رب ته چغې وخه ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمین. رب زما ما ته تکلیف را رسېدلی ته را باندې رحم وکړه ځکه ته ډېر رحم کوونکی یې. دا د ایوب علیه السلام دعا ده او ایوب علیه السلام ته به الله شفا ورکړي. ما تا ته به الله شفا نه راکړي چې زموږ یقین راغی. نو چې کلم بیمار شي په بیماری کې دا دعا غواړه ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمین. دا د ایوب علیه السلام وظیفه ده چې موږ ته تاسو ته الله تبارک وتعالی ښودلې ده. نو په بیماری کې دا وایه ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمین. نو تکلیفونه به راځي په ژوند کې مصیبتونه به راځي مونږ څه کوو چې معمولي غونته مشکل را باندې راشي که نه
یا د خپل نه داسې الفاظ وزي چې هغه د کفر الفاظ وي د کفر الفاظ وي نعوذ بالله نعوذ بالله مخکې ورځ کې مې د وطن متعلق اورېدو چې ته غم پر راغلی په جړا کې دا خبره کول چې زما سره زما الله نور سي چلو چې څه کوله خو یې وکړو نور به را سره سي چلو کې نور به ما سره سي چلو کې نعوذ بالله اسې دا الفاظ دا انسان کفر ته رسي انسان کفر ته رسي دا مصیبتونه به راځي دا تکلیفونه به راځي دا غمونه به راځي په دې باندې به صبر کوي ایوب علیه السلام ځان ته را یاد کا او دا انسان چې د ګوره چې څومره مصیبتونه راځي کنه دومره به ته جوړېږي ابراهیم علیه السلام باندې الله تکلیفونه راوستل پس د اغینا ابو الانبیاء وګرځیدو د پیغمبرانو نیکه وګرځیدو پلار وګرځیدو څومره تکلیفونه پر راغلي دي دا زمیدار چې دا په دې وخت کې دا لور راوالي او د ونې نه دا څانګې وي تبرګې راغستې دا ونې دا څانګې باندې وي څومره ښایسته ښایسته ونې دې ته څه شیزونه جوړ کړي خرابې نه کړي څانګې ته ونې سونډسې بونډسې ونې ته جوړې کړي ښه دې ونه کې چې دا خاختراشي نه کړي دا ونه جوړېږي دا نه جوړېږي خو چې دا خاختراشي په جوړ کړي دا ډېره ښایسته جوړه شي بیا تکلیفونه به په مسلمان باندې راځي مصیبتونه راځي دا خاختراشي ده د باندې څومره مصیبتونه راغله دی به دومره الله ته نږدې شي خپل انسان به بیا جوړ شي اته مشکلات په نه راغلي نه جوړيږي ښا نو مشکلات پر راځي په ځان کې تکلیفونه به راځي په هر حالت کې به الله سره ادا کو شکر هر حالت کې به الله سره ادا کو شکر الحمدلله الله تعالی اوست او تبه لرکای الله تعالی اوست دي او تبه لرکای